طالب جان استاد د یوه ځای ته تللی و نو هغه یوه ځله ورغلی و ورته ویلې چې بهی زما نن دویمه یا درېیمه ورځ د بچي مې څه نشته په کاله کې او وربشې یا جوار ماله وګوره دلته زه راغلی یم تاله چې د بچو څه راکړه یوه ځل استاد ورته ویلې ویل زما که به شپه وکړو سبا به ګډې وو هغه شپې چې څه وکړه یوه خان ورته ویل ته به زما که کښېنې زه به وځم که ما څه پیدا کړه را ویلم تاله بیا درکړم که څه مې پیدا نه کړه که نه تاله به چی شی درکړم هغه ویل زه صحیح ده یوه خان ووتو زه یا به ګرځېده یا به نه ګرځېده مازدیګر چې شو طالب جان استاد وویلې وچل که یوه ورځ رانغی او نن مې درېیمه شپه بیا راځي که نه نو د وړو به مې څه حال وي راشه ایسته تیزه نو روبایي ورته ولیکله نو روبایي ورته دا ولیکله ویل که سبا ورځ په نن ورځ کې چا لیدې د مرګ ځای له به بیا ولې تلی ژوندې تله راتلی انسان د خپله لاسه نه دي واک د تلو راتلو دي دی پردی او که خبر وی زه به ولې وی ورغلی چې اشنا به بدهي راته تندې په هغه سترګو کې هغه مینه نه وه خوشحالۍ په ځای یې راکړه زړه بدی که زما طالب جان دغسې دوستان وي بیا دې ما ورکره ورنه ولي خدای نو یوه خان چې راغی ډېرې له طالب جان استاذ نه و او ویل روبایي پرته وه په میز چې ویې کتله ګیلې ورته پرېښې وه ویل یا زما خدای سړی خو مرور شوی یوه بله ور ولېږله ول د سبا ورځې د حاله څو خبر دی چې دا تک زما د خیر دی که د شر دی د الله د رضا څوک د چا که نه ځي د سرچرګه په دانه کې دی نظر دی او د جناسې په پټو پسې رنځوري خو خصلت د نیونو نه دی بدتر دی او د پردي کور خپل کور نه آبادېږي خدای ته یې وسپاره راوړی دی لښکر دی او د نن وخت دغسې دوستان دي یوه خانه مې ملا د نه په چیشي مرور دی طالب جان مې و که نه نو بیا رحمت الله استاد څه وایي ویل وبیا کړمه که دې وده اورېدلو وبیا کړمه که دې وده اورېدلو وقر نشته د بې وقره خندېدلو او د غنم بوټی چې چا لیدلی نه وي څه به پوه شي د تخم په شیندلو خدایه ما رحمت الله ته عفه وکړي نشته لار بله زما د پېژاندلو صحیح ده ډېر ښه اوس که راته دغه وایه ستاسو خپل څه شی شته محمد ګل استاد مخکې مې هي بې ننګه وخت شو د یار په مینا نه ماتېږي ژوندون مې سخت شو چې فکر وکړم زړه مې چوي غم مې زیاتېږي بې ننګه وخت شو د یار په مینا نه ماتېږي ژوندون مې سخت شو چې فکر وکړم زړه مې چوي غم مې زیاتېږي هي بې ننګه وخت شو ځان له ځانې شوه پلار د زویه مرور دی وی د مور او د لور لکه د بنو په لک کی شور شر دی د کبر غرور دغه انجام د اخیری ځای سقر دی پتنی ډېرې شوي ورور به د ورور د لاس امري ټول به ختمېږي بې ننګه وخت شو د یار په مینا نه ماتېږي ژوندون مې سخت شو چې فکر وکړم زړه مې چوي غم مې زیاتېږي پتنې ډېرې شوي چاپېرایینه مادیینو سیلابونه یقیني ډېرې شوي په مخ کې نه د قیمت سخت عذابونه یې بانې ډېرې شوي ورځ په قیمت به خدای ته څه کوي جوابونه یې سرداره نبي تپوس یې وکړه خپل امت دې میراتېږي بې ننګه وخت شو د یار په مینا نه ماتېږي ژوندون مې سخت شو چې فکر وکړم زړه مې چوي غم مې زیاتېږي سرداره نبي ستا امتیانو ایمان پرېښود په دولت یې دوبۍ ته تلي یې رس اخیستې چې بد څه کوي قدرت یې سروالي راله داسې خو نه وایي چې شته ورځ د قیامت یې درغله سړی لکه د سیب ګوښه په اور کې وریته کېږي بې ننګه وخت شو د یار په مینا نه ماتېږي ژوندون مې سخت شو چې فکر وکړم زړه مې چوي غم مې زیاتېږي درغله سړی د خدای دشمن دی په قیامت کې بیا مختوري بل ځای نشته کوري جانم د ګل چاپیره باتې اوري د محمد ګله شیري ټمبم د کمانو ته یې څو ګوري کور مخته خوښ شه مینه یې دین دی د دنیا نه رخصتېږي بې ننګه وخت شه د یار په مینا نه ماتېږي ژوندون مې سخت شه چې فکر وکړم زړه مې چوي غم مې زیاتېږي ډېر ښه دی ډېر ښه دی ډېر ښه دی بل څه اشاره ته وایي
خدای دې یاران د چانه نه جدا کوي نه ماته ګرانه او رګ دې په عشق کې بېلتون نشي خدای دې یاران د چانه نه جدا کوي نه ماته ګرانه او رګ دې په عشق کې بېلتون نشي خدای دې جدا نه کړي یاران بیا به کوي افسوس ارمان عاشق اور دی د هجران پتنګ ته ګوره ځم په سرو لمبو سیزي نه ماته ګرانه ورک دې په عشق کې بېلتون نشي خدای دې یاران د چا نه جدا کوي نه ماته ګرانه ورک دې په عشق کې بېلتون نشي جدایي عشق کې پېښېږي عاشقان زه په ځای جړېږي د یار د مرګه چې خبرېږي وایي ظاهره خاندي خپلې اوښکې تویوي نه ماته ګرانه ورک دې په عشق کې بېلتون نشي خدای دې یاران د چا نه جدا کوي نه ماته ګرانه ورک دې په عشق کې بېلتون نشي د یار د مرګه چې خبر شي زخمي زخمي دړه په سر شي په مخې جوړ د اوښو در شي وایي یار به بې یاره عمر څنګه تېروي نه ماته ګرانه ورک دې په عشق کې بېلتون نشي خدای دې یاران د چا نه جدا کوي نه ماته ګرانه ورک دې په عشق کې بېلتون نشي څوک چې په یار پسې رنځور شي کاغذ په لاس دې رایې زور شي مخکې دې پې په دې دستور شي وایي رحمت الله په مصرو خلک جړوي نه ماته ګرانه ورک دې په عشق کې بېلتون نشي خدای دې یاران د چا نه جدا کوي نه ماته ګرانه ورک دې په عشق کې بېلتون نشي ډېر ښه ډېر عزیز پروګرام خوښ شوی او نوی پروګرام دی او هغه دغه کې مشاعرو کې هم کینی او خپل د زړه شوق چې کوم دی په دې اندازه باندې پوره کوي نو امید لرم چې تاسو په دا پروګرام خوښ شوی وي او موږ به تاسو کمنټونو په تمه د کیمرامین سید خان سره عربستان مومن فی امان الله